په تورخم کې هغه افغانان چې وېزې هم لري پاکستان ته د ورتګ اجازه نه ورکوي. ځايي سرچینې وايي لنن سهار راهیسې د تورخم په دروازه هغه افغانانو ته هم پاکستان ته دننه کېدو اجازه نه ورکول کیږي چې قانوني وېزې لري. ویل کیږي چې دا مهال د ننګرهار لوري ته لسګونه کسان چې ناروغان هم پکې دي ایسار پاتې دي. له تورخم څخه یو شمېر ځايي سرچینو ویلي دي چې لنن سهار راهیسې په تورخم دروازه د پاکستان پولیساتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې پاکستان ته په قانوني ویزو وراوړي. دوی وایي چې دا مهال سلګونه هغه کسان په تورخم کې د ننګرهار لوري ته په جال کې ایسار او په تمه دي، خو پاکستاني لوري د ورتلو اجازه نه ورکوي. بل پلو په تورخم کې د پاکستان پولیساتو ځواکونو یو افسر ویلي دي چې په تورخم کې پاکستان ته د هغه افغانانو مخه نیولې چې دوی ناروغان نه دي، خو په وینا یې چې د ناروغۍ په ویزه پاکستان ته سي. هغه زیاتوي چې د نورو ویزه لرونکو افغانان په عادي ډول پاکستان ته روان دي، خو یوازې هغه کسان نه پرېږدي چې د ناروغۍ په پلمه ځي. دغه افسر زیاتوي چې د دوی له پلټلو وروسته یې د هغو کسانو مخه نیولې چې هغوی له نورو لارو یې د ناروغۍ ویزې ترلاسه کړي او پاکستان ته د ناروغۍ په پلمه ځي.